علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو افغانانو ته د 105 کال د افغانستان د استقلال ورځ مبارکي وي، چې غازي امان الله خان د انګریزانو نه استقلال اخیستی و، ازادي اخیستې وه. د افغانستان د پرمختګ، د جنو د تعلیم، د افغانستان پرمختګ یې غوښتو. په هغې سلسله کې موږ په مختلفو هیوادونو کې زموږ افغانان راغونډ شوي دي. د استقلال ورځ یې پرون چا ومانځلې، نن موږ په انګلستان په لیډز ښار کې مانځو. ناول به ملي سرود واورو، بیا به دا کیک کټ کړو، بیا به انشاءالله ټول یو بل ته مبارکي وي. نو ملي سرود دپاره ټول په احترام سره سینه باندې لاس کېږدئ. مبارک وي ټول افغانانو ته 105 کلیزه د استقلال ورځ.